د تشویش اختلال ته انگزایټي ډسارډر ویل کیږي. په دې اختلال کې دوه خبرې ډیري. اول دا چې د یو انسان حالت او رویه تغییر کوي د ده په ذهن کې د پیدا شو وسوسو له امله. دوم دا چې دی د داسې شیانو په اړه تشویش کوي چې هغه مشخص نه وي او ریښتینی ګواښ نه وي. مونږ تشویشونه په مختلفو ډلو باندې ویشو. لومړی یو ته یې جنرالایزډ انگزایټي وایي یا عمومي اندېښنه او تشویش. په دې کې فرد معمولا د هر شي په اړه اندېښمني. 5 نښې لري. که چیرته په یو غټ سړي کې د دې 5 نښو نه 3 نښې پیدا شوې نو دا په جنرالایزډ انگزایټي یا په عمومي تشویش باندې اخته ده. لومړنۍ نښه رسټلسنس ده یا نارامي ده، د آرام نه لري. دومه نښه فټیګ یا هم بیشیمتوب ده. دریمه نښه ډیفیکلټي کانسنټریشن، په تمرکز یا هم د یو شي په فکر کولو کې ستونزه ده. څلورم یو یې مسل ټنشن یا هم د عضلاتو شخي او نیونه. پنځم یو یې ټربل سلیپینګ یا هم د خوب کولو په وخت کې یا په ویده کېدلو کې ستونزه. دوم یو یې سپریشن انگزایټي ده یا هم د جلاوالي اندېښنه. سپریشن انگزایټي یا د جلاوالي اندېښنه په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې یو انسان د بل انسان نه جلا شي یا یو انسان په یو ځای کې چې ډیر اوسېدلی د دې ځینه کډه وکړي بل ځای ته. دې کې 3 اساسي نښې دي. اول، معمولا دوی د فیزیکي نارامۍ نه سر ټکوي. کله وایي سر مې درد کوي، کله وایي خپې مې درد کوي، کله وایي معده مې خوږیږي. په داسې حالت کې چې معده یې جوړه وي، سر یې روغ وي، خپې یې جوړې وي. دوم، اکثره نښې یې عمومي اندېښنې ته ورته وي. یعنی په دې کې نارامي، په دې کې سړی بیشیمي، په دې کې سړی تمرکز نشي کوی، په دې کې انسان ته د عضلاتو شخي پیدا کیږي او خوب نشي کولی. څنګه یې تداوی کوی شئ؟ په CBT یا کاګنیټیو بیهیویر تراپي باندې د انسان حالت باید بدل کړي او برخورد باید بدل کړي. باید ورته ووایي چې ټول د خدای ځمکه ده، اوس چې دلته راغلی باید نوی ژوند جوړ کړي، نوي ملګري پیدا کړي. تر څنګ پلی and family تراپي ده. دا سړی باید سرګرمه کوي، په یو کار مصروفه کوي. اکثرا خلکو ته چې د جلاوالي اندېښنې په خارج کې پیدا کیږي د دې له امله چې هغوی هلته بیکاره وي. او فامیلي تراپي څه معنا؟ یعنی کورنۍ د ته زنګ وهي، د ته ډاډګیرنه ورکړي، د سره خبرې وکړي او د ته مثبت پیام ورسوي. دریم یو چې لرو هغې ته سلیکټیو میوټیزم وایي. سلیکټیو میوټیزم داسې یو اختلال دی چې یو انسان په یو ځای کې چې باید خبرې وکړي په هغې ځای کې خبرې کولی نشي، خوله یې دفتاً ګونګی شي. فوبیا ویرې ته وایي، سپیسیفیکه مشخصې ته وایي. ډیری خلک د یو مشخص شي نه ویره لري او هغه شی لامل کیږي چې دی په اړه اندېښنه یا تشویش وکړي. مثلا یو نفر د غونډل نه ویره لري نو بیخي ځنګل ته تلی نشي. اوس په ځنګل کې د غونډل سره د مخ کېدو چانس کیدی شي 2 سلنه وي، ولې د دې دپاره چې دا د غونډل نه ویره لري بیخي ځنګل ته نه ځي. یا یو نفر د لوړو ځایونو نه ویره لري نو بیخي غر ته ختی نشي. د سپیسیفیک فوبیا د ورکولو دپاره مونږ اکسپوژر تراپي لرو. د کوم شي نه چې ډارېږي باید د هغې سره مخ شي. دا یې تر ټولو ښه د حل لاره ده. پنځم یو سوشل فوبیا ده یا ټولنیزه ویره. په دې کې معمولا انسانان د خلکو نه، د بیروبار نه، د محفلونو نه، د ناستې پاستې نه ویره لري. چیرته چې انسانانی، چیرته چې خلک دا سړی ډارېږي چې هلته لاړ شي، هلته کیني، هلته پورته شي. تر ټولو ښه حل لاره یې ډاکټرانو ته دا ده چې د بیټا بلاکر او بنزودیازپین د یو د دوی نه د مریض عمر، د مریض حالت او د مریض تاریخچې ته په کتو استفاده وکړي تر څو د دغه انسان ټولنیزه ویره له منځه لاړه شي. ورپسې اګورافوبیا لرو چې دا شدید ډار دی د 5 شیانو نه. اول، یوزینګ پبلیک ترانسپورت، د عمومي ترانسپورت یا موټرو نه استفاده. دو خلک په شدت ډار لري چې په ملي بس کې کینی. بل، being in enclosed space، په شدت دا خلک ډاریږي چې په یو راجم ځای کې واوسیږي. مثلا دو زیري زمینۍ ته نه ځي، په یو اتاق کې چې تیارې یو قیدي نشي ورتلی، د دې نه شدید ډار لري.
بل standing in line or crowd، ډیر زیات د دې خلکو بدې راځي چې په لاین ودرېږي یا یو ځای کې چې ډیر خلک راټولي د هلته واوسي. څلورم یو being outside or alone، بدې راځي چې د باندې ووځي د کور نه یا هم د باندې تنها وګرځي. او وروستی یو avoid the situation، کوشش کوي چې معمولا مثلا یو محفل کې ټول ناست دي، دی غواړي چې یوازې اوسي. هغه کوم حالت چې ټول پکې مصروفه دي، دوی کوشش کوي د هغې حالت نه وتښتي او په هغې ځای کې ونه اوسي، چې دا یو بل ډول دی. د دې ترڅنګ باید ووایم چې مونږ پانیک اټک هم لرو چې د تشویش له امله وي، او پانیک اټک کې معمولا د انسان د زړه ضربان ډیریږي، په ده باندې خوله راځي، په ده باندې لړزه راتلی شي، د ده ستونی قیدیدی شي لکه چای چې ساه بنده کړي، په ده باندې د سینې درد راتلی شي، دته زړه بدوالی پیدا کیدی شي، دته ګنګست پیدا کیدی شي، په ده باندې سور پوستکی سور کیدی شي، او حتی کیدی شي چې غیر واقعي فکرونه دی وکړي یا غیر واقعي خیالات ورته پیدا شي، د مرګ نه ویره ورته پیدا کیدی شي، او معمولا خپل عصبي کنټرول د لنډ مهال دپاره د لاسه ورکوی شي، چې دا هم د تشویشونو له امله دي. نو په ټوله کې که چیرته نننۍ موضوع خلاصه کو، د تشویش اختلالات داسې چې د یو انسان مغزو ته عجیب و غریب تشویشونه راځي، په داسې حالت کې چې دی پوهیږي چې دا تشویش د ډیر مهم نه دی، ولې بیا هم د ده مغزو ته نغوښتونکي خیالات راځي چې دی په عذابوي، فلان کار به څنګه کیږي، بستان کار به څنګه کیږي، او همدې ته مونږ وایو د تشویش اختلال. دا اختلال په اووه ډولونو حداقل ویشلی شو. اول یو یې جنرالایزډ انکزایټي ده یا عمومي تشویش ده چې پکې انسان د هر شي په اړه اندېښنه کوي. دوم سپریشن انکزایټي ده یا د جلاوالي اندېښنه ده چې کله یو انسان د یو شي نه جلا شي نو کیدای شي هغې پسې زړه واچوي او ورته تشویشونه پیدا شي. بل سلیکټیو میوټیزم دی چې یو انسان په یو ځای کې باید خبرې وکړي، هلته خبرې نشي کوی او په دې اړه دا تشویش پیدا کوي. سپیسیفیک فوبیا ده چې یو انسان د یو مشخص شي نه ویره لري او د هغې ویرې له امله دته تشویش پیدا کیږي. سوشل فوبیا یا ټولنیزه ویره ده چې یو انسان د ټولنې او د انسانانو سره د خبرو کولو نه ویره لري او د همدې ویرې له امله دته تشویش پیدا کیږي. اګوروفوبیا ده چې تر ډیره حده پورې دا خلک د غالمغال نه، د ډیرو خلکو د موجودیت نه، په ملي بس کې د تګ نه، په لاین کې د درېدلو نه ویره لري. او پانیک اټک دی چې ما یې نښې تاسو ته بیان کړي. اوس یې تداوي څنګه کوو؟ معمولا د اندېښنې د ورکولو دپاره د ډاکټر صاحبانو دپاره زما توصیه دا ده چې لومړی لاین یا لومړی آپشن درمل SSRIs دي چې تاسو یې وکاروئ، کوم چې انټي ډپریسنټ دي یا د اندېښنې ضد درمل دي. په دې کې فلوکزیټین شته، په دې کې پاراکزیټین شته، په دې کې سرټرلین شته، په دې کې سیټوپلارم شته، په دې کې اسیټولوپرارم شته، او په دې کې فلوکزامین شته. د هغې نه ورهاخوا SNRIs دي چې پکې ونفلاکزیسین شته، ډولکسیټین پکې شته دی، ډسونلفلاکزیسین پکې شته دی. اما پام وي چې معمولا SNRIs په هغه ناروغانو کې چې انسومنیا یا د خوب اختلال لري په دو کې په ډیرو کمو دوزونو کې ورکول کیږي، ځکه رواج دی چې په افغانستان کې تر ډیره حده پورې په غټ دوز باندې درمل ورکول کیږي. دوهم لاین که چیرته لومړي آپشن یا لومړی ټاکنې درملو کار ونه که، دوهم لاین درمل چې تاسو ورکوی شئ هغه ټرایسیکلیک انټي ډپریسنټ دي چې په هغې کې ډوکسیپین او امیترپتلین راځي، او ورسره بیټا بلاکرز دي چې معمولا دا بیا فشار ښکته کوی شي. نو هغه مریضان چې ښکته فشار لري تاسو بیټا بلاکرز نشئ ورکوی. د زړه ضربان ښکته کوی شي او ځینې فیزیکي جانبي عوارض هم پیدا کوی شي لکه لړزه او د زړه د سستوالي لامل هم کیدای شي. نو پام وي چې بیټا بلاکرز باید د ټیټ فشار په ناروغانو کې ورنه کوي. او یو بل آپشن مونږ چې لرو هغه بنزودیازپین دی چې دا هم ورکوی شو تر څو ناروغ ښه شي. ولې د دوا نه که راتیر شو او هغه عادي درملنې ته مخه کړو نو معمولا
ځینې حل لارې دي چې باید ډاکټران ته استفاده وکړي. یو د هغوی نه سټرس منیجمنت ټکنیک دی، یا د سټرس یا د پریشانۍ د مدیریت تخنیکونه دي، چې دا تخنیکونه بیا انشاءالله موږ تاسو ته تشریح کولی شو. مایندفولنس دی او فیزیکل اکټیویټي ده، یعنی ناروغ باید په یو کار کې مصروفه وي تر څو د مغزه مصروفه وساتل شي، او فیزیکي فعالیت باید ولري. که ناروغ هر څومره یوازې کینی او ګوښه ګیره کیږي هغومره دته مشکل پیدا کیږي. خوب باید منظمي او خوراک باید صحي. ورسره سلف مانیتور باید ورته یاد کړل شي، دا چې څنګه ځان کنټرول کړی شي. مثلا خپل مهارتونه ولیکي، د خپلو تشویشونو په اړه لیکنه وکړي. سی بی ټي کوم چې کاګنیټیو بیهیویر تراپي ده، دا به هم دوامداره ورکول کیږي. په فوبیا یا په ویره کې ایکسپوژر تراپي ډیره ښه کار کوي، چې د هر شي نه انسان ویره لري د هغې سره یې مخ کوي. او سپورټ تراپي په ځانګړي ډول فیملی سپورټ تراپي یا د کورنۍ حمایت ډیر زیات مهم دی. اکثره کورنۍ کیدای شي دې ناروغانو ته وایي چې او ته نازونه کوي یا ته بهانې کوي، کوم چې ښه کار نه دی او دې ته باید تاسو توجه کړي.